خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان موڑی شي کو چل شي بالو کول بهم زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه جهان دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه جهان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدلله چې نن د الله تعالی کور او صحیح وبو بمبا د دې ولس فارزات د دې کلی نن د الله په مرسته باندې صحیح وبو بمبا افتتاح کوو د ماجد کارونه هم سرلوسی او هیڅ نشته منګه بمبا جوړ کړه افتتاح کو د قران پاک په تلاوت کو راځي دوستانو تر پای پورې زموږ ملتیا وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله العالمين دغه موږ د پاره چې دغه صحیح اوبو زمونږ دغه بندوبست وکړه او دا د بمبای موږ د پاره دغه کړه کې ښودله. اله العالمین دغه په عوض کې جنتونه ورته ورکړي. یا العالمین دغه په عوض کې خپل نعمتونه ور باندې ګرځو کې. اله العالمین چا چې دا موږ سره کومک کړی دی تعاون یې کړی دی پروردګار دواړو جهانونو کې ورته په کار راولي. اله العالمین انجینر صاحب ته عمر دراز ورته نصیب وګرځي چې دغه خیر کارونه کوي. یو واځي دانه چې دغه زموږ جماعت یا زموږ دغه بمبای جوړه کړله داسې ډېرې داسې بمبې جوړې کړلې او مسجدونه جوړوي. الله دې دې ته نور توفیق ورته ورکړي. الله دې په محال مال کې برکت ورته واچي. اله العالمین دې دنیا او آخرت عزتونه ورته نصیب وګرځي. څومره مسلمانانو چې په دغه کې په دغه خیریه کار کې ونډه اخیستې ده برخه اخیستې ده اله العالمین دې هغوی ته پوره اجرونه ورکړي او داسې نه مننه او آینده دپاره موږ هم دغه توقع لرو چې دغه څنګه چې زموږ دغه بمبۍ جوړه کړه ښه ماشاءالله دغه ټول ولس دې نه خوشحاله دی. الله دې نه خوشحاله شي او دغه جومات زموږ داسې سرپناه نه لري. زموږ شاګردان غریبانان درسونه نشي ویلی او ډېر سخت مشکلاتو سره موږ اخته یو. لکه په اوړي کې هغسې ګرمي وه ګرمي د وجې نه شاګردان نشي کېناستلی. په ژمي کې یخني وي همدارنګه بارانونه کېږي نو سرپناه موږ نه لرو. موږ دغه ټول ولس زموږ دا توقع ده چې آینده دپاره چې څنګه موږ دپاره دغه کویه جوړ کړو داسې زموږ مسجد هم موږ ته جوړ کړي او بس او الله جل جلاله دې تاسو ته خیر اجر درکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. جزاک الله خیر جزاک الله خیر. شیخ صاحب دعا وکړلې زموږ مشرانو لاسونه پورته کړي زموږ کوچنیانو ګلالیو ماشومانو الله تعالی دې د دې دغه لاس پورته کړی. الله تعالی دې دا د خیر او د ثواب قبول منظور وګرځي او د دې دعاګانې دي الله رب عزت په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. بلکې سب ماما هم ډېرې دعا وکړي ډېرې دعا وکړي. ایوه اول وګورئ تاسو کې ګزو افتتاح به څوک کوي پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږ دغه ستا څلور پرچا جهان دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ. جزاک الله خیر. د صحیح اوبو بمبای افتتاح شوله د دې خوار ولس دپاره. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت الله په امان. الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څېر ګریوان دی. شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څېر ګریوان دی.